دي نو کومه سودا دې کړې ده؟ جلبۍ مې اخیستې دي. ته وایي که یا داسې دی چې په څو ګټئ؟ ورځ سل یا نیو ګټې خپل سر جوړ کړي. خرڅوي نو څنګه دی بادرنګ دانه به څه ورکوې؟ بادرنګ دانه به 55 ورکوم. دانه به 55 ورکوې. نو دا به راته وایي چې بل مکتب وایي مدرسه وایي بل څه کوې که یوازې بس د کور د پلار سره هاخوا ډېر راپاته به شمار ورځې پاته دي نو اختر دې مادګي نیولې دی که نه؟ ملا بس ستا په دعا سره لکن د شي مادګي له نیولې نه څوک لرم. نو ولې مادګي نه ده نیولې؟ نه مې د نیولې نو پیسې نه لرم وروره به څه شي ونیسم. ما یوازې په دا ښار کې زر افغانۍ په رخشوانۍ پیدا کولې اوس وچه ډوډۍ نشم پیدا کولی. کندهار ښار بېلابېلې برخې خلک ژوند او کلتور له ملت غږ سره. السلام علیکم ګلجان. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، څنګه یې ښه جوړ یې بخیر یې؟ ښه ته څنګه ښه جوړ یې په خیر یې؟ ژوندی اوسې خیر اوسې. لومړی کې نوم راته ووایه چې نوم څه دی؟ محمد صدیق. ښه محمد صدیق جانه دلته راغلي یاست بازار ته د څه لپاره راغلي یاست؟ د سوداو دپاره شان. ښه سوداو لپاره یې نو سوداوې کړې دي د روژې مازدیګر دی نو کومه سودا دې کړې ده؟ جلبۍ مې اخیستې دي. روژه څنګه ده؟ ښه روژه ده. ښه او تر څنګ نن خو دا د روژې 23مه روژه ده. اختر د دې مادګي نیولې ده که نه ځکه اختر د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي؟ نو د دې بعد هم دغه نیسو مادګي دې تر اوسه نه دی؟ یا وختي دی د دې بعد د ملګرو سره راوځي بیا به یو ترتیب مرتیب برابروي. نو اصلي د کوم ځای اوسېدونکی چې د بازار ته راغلی؟ اصلي اصلي د تختپولي. السلام علیکم. وعلیکم څنګه یې ورور ښه په خیر خیرات دي؟ خوشحاله اوسه ډېره مننه. څنګه یې نوم دې څه دی او تر څنګ؟ محمد اسماعیل دی. محمد اسماعیل جانه دلته څه شی کوې؟ والله دلته جلبیان مو راوستلی دي. جلبیان مو راخذلي. دا خپله پخوئ که یا داسې دی چې خپله یې پخوئ؟ ښه نو خپلې له څه وخت دخوا څخه پخوئ؟ پشلمۍ بعده پخوو. د پېشلمې باندې پخوئ؟ ښه ډېر ښه. نو څنګه دي سوداوې څنګه دي خلک؟ شکر دی د الله فضل دی ښه دی خوشحاله وو. هغه ورځنی چې تاسو ګټئ څومره اندازه به وي؟ ښه دی 400-500 ګټو. ښه ډېر ښه. څومره سره راضي یې د خپل کاروبار؟ شکر دی بیخي د الله فضل دی راضي یم د خدای. السلام علیکم. جوړ بخیر ګلجانه ښه یاست؟ جوړ یاست په خیر یاست؟ خیر خیرات یې؟ مهرباني نوم دې راته ووایې نوم دې څه دی او تر څنګ دلته څه شی کوې؟ نوم مې رحمت الله لري کوم کېلې خرڅوم. ښه کیلې خرڅوې. نو کیلې درځن په څه ورکوې نو؟ په دېرش. په 10 افغانۍ ورکوې. نو دا څه وخت راوځې؟ ماپښین لخوا راوځې سهار لخوا راوځې څه وخت راوځې؟ ښه نو څه وخت راوځې؟ ماپښین راوځم. ښه ماپښین راوځې. مکتب وایې؟ یا مدرسه وه. ښه مدرسې په څه قسم کې؟ په اوله درجه کې. بس کیله خرڅوي درځنې په 10 افغانۍ دي. نو د کورنۍ لپاره تاسو په دې باندې یو شی وړئ که نه؟ ګټې ورځې وګټې ورځې. ورځې به څو ګټئ؟ ورځ سل یا نیو ګټې خپل سر جوړ کړي. نو په کورنۍ کې بل سرپرست لري د ځان مشر ورور لري که نه؟ ولرم. ښه ډېر ښه. نو هغه ورور دې هم په کار اخته دی که نه دغه ستا هر څه ستا دغه ته ګوري؟ هغه مخته دی. ښه زه سمه ده زه ډېره مننه ورور. ښه السلام علیکم. جوړ بخیر ورجانه. ښه یاست؟ ژوند بخیر دی؟ روژه څه رقم ده؟ روژه خو دا ده چې ډېر نن باندې د 20مه روژه ده. 23مه روژه ده. نو نوم دې راته ووایه او تر څنګ دلته څه شی کوې؟ دا خو نو کاروبار خو نوم یې د زرکاوي دی. بادرنګ خرڅوې. نو څنګه دی بادرنګ دانه به څه ورکوې؟ بادرنګ دانه به 55 ورکوم. دانه به 55 ورکوې. نو دا به راته وایي چې بل مکتب وایي مدرسه وایي بل څه کوې که یوازې بس د کور د پلار سره هاخوا ډېر راپاته دی. د کورنۍ سرپرست یاست او که نه په کور کې بل داسې څوک لري چې هغه هم کار کوي؟ یا هم شکر کار کوي اکاګان مو پلار مو ګوره مو. نو څنګه دی د دې څخه د ورځې څو لاسته راوړي یا هغه چې تاسو راوتلي یاست هغه خواري مو په دې ارزي؟ دا 15 بشري څلور بشري و شکر د ورځ 2 سوه یو نیم سله شاوخوا بچي. نو ورڅخه خوشحاله یې ډېر؟ دا څلور بشري 15 بشري. ورڅخه خوشحاله یې؟ و شکر. زه ډېره مننه ډېره مننه. پوه یاست او د کومه ځای راغلي؟
کوم ځای سره غلې کندهار کندهار د کوم ځای څه شغه چونې سم د چونې سره غلې دلې نو دلته څه لپاره راغلې بس ولا د ته سودا مو دا بو کوسه دا راته چې روژه مبارکه څنګه ده د خدای شکر دی روژه خو ډېره ښه شوې ده دا موږ ستاسې د مسلمانۍ په یو دغه د ورور او په نښانې ده دا چې اختر د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو اختر دې مادګي نیولې ده که نه ولا بس ستا په دعا سره لکن د شي مادګي له نیولې نه څوک لرم نو ولې مادګي نه ده نیولې نه مې ده نیولې نو پیسې نه لرم ورور په څه شي ونیسم ما یوازې په دا ښار کې زر افغانۍ په رخشوانۍ پیدا کولې اوس وچه ډوډۍ نسم پیدا کولی په بغل کې مې یو سړی رخشه ولاړل اوس موږ تاسې نه دي چې موږ داسې شی پکښې وو پخوا اوس اته څلوېښت کاله کې زه رخشوان یم د دې ښار داسې حال ما ولا کې ډېر لکه ویښه وینم نو پخوا دې رخشې زر افغانۍ ګټلې زر مې ګټلې اوس نشته نو څوک یو سم پکښې ولا که ته یې ولري ولا که دی لري ولا کاغه لري ګرمه خصوص